ته ځوان یې، ذهن دې له خیالونو ډک دی، د شپې ناوخته ویده کیږي. آیا یوه لویه هیله دې په زړه کې پټه ساتلې؟ غواړې یو خپل کاروبار ولري، خو نه پوهېږې له کومه یې پیل کړې؟ نو ته سم ځای راغلی. دا ویډیو ستا لپاره ده. نه یوازې درښیي چې څنګه له هیڅ یو بریالی کاروبار جوړ کړې، بلکې تا ته دا هم وایي ته کولی شي، ته چمتو یې، ته بس پیل ته اړتیا لري. همدا نن، همدا ځای، همدا لحظه ستاسو نوی ژوند شروع کېدونکی دی. وګوره، دا هیڅ مهمه نه ده چې ته کوم کلي یا ښار کې زیږېدلی یا ستا جیب کې څو روپۍ دي. نه دا مهمه ده چې انټرنیټ دې ورو دی یا یو ساده موبایل لري. اصلي شتمني دا ده چې ته یو ارمان لري، یو هدف، یو ناتمامه خوب. او دا خوب که ته پرې باور وکړې، نو همدا خوب کولی شي یو کاروبار شي، یو تغییر شي، یو انقلاب شي، ستا په ژوند کې او د نورو په ژوند کې. تا به داسې خلک لیدلی وي چې نن ورځ شتمن، کامیابه او مشهوره دي. خو آیا تا دا لیدلی چې کله هغوی پیل کاوه دوی هم ستا په شان وو، مغشوش، ویرېدلي، بې وسیلې؟ خو دوی یوه خبره وکړه، هغوی تم نشول، هغوی پیل وکړ، او دا یو ګام، دا یو شروع هغوی هلته ورسول چې نن یې ټول مثالونه اخلي. خلک وخت ضایع کوي، د کامل خیال په لټه کې دي، خو اصلي کاروبارونه له ستونزو پیدا کیږي. هلته پیسې شته چیرې چې خلک مشکل لري. وګوره، هره ورځ خلک له کوم شي تنګ وي، څه شی دوی ته ستونزه جوړوي. ته که یو ساده هوښیار حل ورته پیدا کړې، نو ستا کاروبار له همدې دمه پیل دی. پیسې له خدمته پیدا کیږي، نه له خیاله. ته د هیڅ چا اجازې ته اړتیا نه لري، نه د کوم مشر لاسلیک ته، نه د کوم دفتر مهر ته، نه د شهادتنامې مهر ته. کامیابي ستا حق دی، نه تحفه. ډیپلوم که لري، ښه خبره ده. نه لري، بیا هم ته د عمل خاوند جوړېدلی شي. ته که یو ساده موبایل لري، انټرنیټ لري او یوه ژوره اراده لري، نو دا درې شیان د دې زمانې تر ټولو لوی وسایل دي. د دې عصر تر ټولو قوي وسیله موبایل، انټرنیټ او بې غرضه هڅه ده. نور هر څه وروسته زده کیږي، خو زړه، جرأت او همت باید اوس موجود وي. وړ پیل وکړه. هو، وړ. ستا لومړی کاروبار دې دا نه وي چې یو شرکت ولري، بلکې دا وي چې یو شی پلورلی شي. که چیرته ته یو قلم، یو کتاب یا یو د موبایل چارجر یا یو ډیزاین وپلوري، نو ته سوداګر یې. کاروبار له یو قدمه پیل کیږي، نه له اعلان نه. مه دې انکار ته ګوره، مه دې شرم ته. یو خدمت وړاندې کړه، یو څه جوړ کړه، وښیه، خرڅ کړه. یو ګام، یو پل، یو زنګ، همدا درته یو نوی فصل پرانیزي. د لوړو منزلونو پیل له همدغو وړو زینو کیږي. خیالونه ډیر ښکلي وي، زړه راښکونکي وي، خو که هغه پر کاغذ پاته شي، نو هغه خیالونه دې نه کامیابي. ته کولی شي هره ورځ لس نوي نظریې پیدا کړي، خو که عمل پکې نه وي، هغه صرف خوبونه دي. یوه عمل شوې نظریه له لسو بیکارو خیالونو زر چنده غوره ده. خیال دې ژغورلی نشي، خو اقدام دې ژوند بدلوي. هر خلک چې یوازې خیالونه لري، لیدونکي پاته کیږي، خو هغه چې عمل کوي، هغوی د صحنې اتلان جوړیږي. د بریالیتوب لنډه لار دا ده، هغوی وګوره چې مخکې تر تا روان شوي دي. کامیابه خلک یوازې د ستاین لپاره نه دي، د زده کړې لپاره دي. مرکې یې واوره، ژوند لیکونه یې ولوله، ویډیوګانې یې وګوره. وګوره هغوی څنګه له هیڅه شته جوړ کړه، څنګه یې د ستونزو مقابله وکړه. د هغوی هره جمله تا ته یو نوی ذهن درکولی شي. بریالیتوب تصادفي نه وي، دا یوه نقشه لري، او که ته د هغوی نقشې تعقیب کړې، نو ته به هم منزل ته ورسېږي. هوښیار خلک له تجربې نه زده کړه نه کوي، له نورو تجربې زده کوي. په نننۍ نړۍ کې که انټرنیټ کې نه یې، نو ګواکې وجود هم نه لري. که خلک نه پوهېږي ته څوک یې، څه کوي او ولې دا کار کوي، نو ته یوازې یوه پټه خزانه یې. خپل نوم، خپل کار، خپله کیسه او خپله مبارزه آنلاین راوله. خپله هڅه، خپله مبارزه، خپل پرمختګ خلکو ته شریک کړه. خلک به درنه غواړي چې کامل اوسي، خو درنه غواړي چې رښتینی اوسي. رښتینولي، سادګي او دوامداره هڅه دا هغه شیان دي چې خلکو ته باور ورکوي. د ځان نه اتل جوړ کړه، نه د چا نقل، ځکه نړۍ تقلید ته زړه نه ښه کوي، خو رښتینولي ته تعظیم کوي. پیسې له خیالونو څخه نه راځي، نه د دعاګانو څخه، بلکې د مهارتونو څخه راځي. مهارتونه لکه وسلې دی. هر یو مهارت تا ته یوه نوې دروازه پرانیزي. که ته یو مهارت زده کړې، تا ارزښت پیدا کړ. که ته څو مهارتونه زده کړې،
نو تا نه یوازې کار پیدا کړ بلکې تا بازار جوړ کړ. هغه څوک چې مهارت لري هیڅ کله بې وسه نه وي. هو ته به ناکامه شي، دا درته وعده ده، خو پوه شه ناکامي پای نه ده. ناکامي یو ښوونکی دی. هر ځل چې ناکامه شي یوه تجربه پیدا کوي، یوه غلطي در معلومیږي، یوه بله دروازه درته ښکاري. کامیاب خلک له بریالیتوب څخه جوړ شوي. هغوی له سلګونو ناکامیو نه تیر شوي خو تم نه شول. ناکامي دا نه ده چې ته ونه شوې، ناکامي دا ده چې ته ودرېدې. ته که هر ځل وروسته له لوېدو بیا ودرېږې، ته یو ګام مخکې او باور وکړه هغه ورځ به راشي چې ته به نورو ته وایې ما هم ناکامي تجربه کړې وه خو ما پرې باور ونه کړ. ستا چاپېریال ستا عادتونه جوړوي او ستا ملګري ستا ذهن جوړوي. که ستا شاوخوا خلک یوازې شکایت کوي، تنقید کوي یا ستا ارمانونه مسخروي، نو ته په غلط ځای کې. له هغو خلکو سره وخت تیر کړه چې ستا خبرې درکوي، ستا نظر ته ارزښت ورکوي او کله چې ته ستړی ته هڅوي. او که داسې خلک شاوخوا نه لري، انټرنیټ خلاص کړه. پوډکاسټونه، ویډیوګانې، کتابونه دا ټول مجازي ملګري دي. مثبت ذهنونه مثبت لارې خلاصوي. یوه مشوره یوازې یو وخت ستا ټول فکر بدلولی شي. له ستوري خلکو زده کړل خو ته په خپله ستوری واوسه. پیسو ته مه ګوره، هلته وګوره، ځکه پیسې د ارزښت انعام دی نه د هدف. که ته د خلکو ستونزې حل کړې نو پیسې به په تا پسې راځي، نه به ته په پیسو پسې. هر کاربار هلته پیل کیږي چیرې چې یو درد وي. ته که د خلکو لپاره اسانتیا جوړه کړي نو هغوی چمتو وي چې پیسې درکړي. غوره کاربارونه هغه دي چې وایي زه څنګه مرسته کولی شم، نه دا چې زه څنګه ګټه کولی شم. ارزښت وړاندې کړه، پیسې به پخپله راځي. پر ځان باور لرل یوه تحفه نه ده، دا یو مهارت دی او دا د عمل نه پیدا کیږي. ته به ویریږې، شک به لرې، زړه به دې تنګ شي، خو هر ځل چې یو کوچنی ګام پورته کړې باور دې لویږي. باور له خبرو څخه نه راځي، نه له دعا څخه، بلکې د حرکت څخه راځي. یو کوچنی ګام واخله، که هر څومره ویریږي همدا کوچنی اقدام تا د باور پر لور بیایي. خپل ذهن ته وښیه چې ته کولی شي او ذهن به دې باور وکړي. ځوانې، نو پوه شه دا تر ټولو لوی نعمت دی. ته وخت لري، انرژي لري، تازه فکر لري او تر ټولو مهمه تا لا کوم لوی تاوان نه دی کړی. ته کولی شي 1000 ځله ناکام شي او بیا هم 1000 ځله بیرته ودرېږي. ځواني د ازموینې وخت دی، د خطر منلو وخت دی، د هڅې وخت دی. هغه څه وکړه چې نور یې نشي کولی، ځکه تا لا مسؤلیتونو نه دي کلک نیولي. اوس که تا خطر وانخیست سبا به دې افسوس راخوري. نو ځواني زیرمه ده، مه یې ضایع کوه. که غواړې چې چټکه وده وکړې، یو استاد پیدا کړه. استاد نه یوازې تا ته لارې ښیي بلکې تا له هغو تېروتنو ژغوري چې ده تجربه کړي. او که تا ژوندی استاد ونه موند، هیڅ خبره نه ده. نن سبا نړۍ د انټرنیټ ده. هم ما تعقیب کړي چې ژوند مو در بدل کړم. زرګونه استادان ستا د موبایل سکرین ته ناست دي. کتابونه، پوډکاسټونه، ویډیوګانې، کورسونه، هر څه جوړوي. نن سبا استاد پیدا کول یو کلیک ته اړتیا لري، نه بل څه ده. هوښیار خلک دا درک کوي. زه یوازې پر خپل مغز باندې باور نه لرم، زه د دنیا له مغزونو هم زده کړه کوم. ستا تر ټولو مهم کاربار ته پخپله او تر ټولو ښه پانګونه دا ده چې پر ځان یې وکړي. که ته پر کتاب مصرف کړې، پوهه دې زیاتېږي. که ته کورس واخلې، مهارت دې پیدا کیږي. که ته پر وخت، خوب او صحت تمرکز وکړې، ذهني طاقت دې لوړېږي. خلک ډېر وخت پیسې پر جامو، موبایل یا ساعت مصرفوي، خو بریالي خلک پیسې پر پوهه، مهارت او وده مصرفوي. که ته پر ځان پانګونه ونه کړې، نو ژوند به دې هم پر تا پانګونه ونه کړي.